د افغانستان د اسلامي امارات ویان ذبیح الله مجاهد وایي چې په دوحه کې د افغانستان او چینایي چارواکو ترمنځ په مهمو موضوعاتو خبرې شوې دي. نوموړي دا ناستې ګټورې او له لاسته راوړنو ډکې بللې دي. د مجاهد په خبره د چین او افغانستان د بهرنیو چارو وزیرانو په ناسته کې پریکړه شوې چې د افغانستان او چین ترمنځ د اړیکو پراختیا لپاره 3 ګونې کمیټه خپل کارونه پیل کړي. د نوموړي په خبره د دې کمیټو دنده به د سیاسي ډیپلوماټیکو اړیکو جوړول او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو رغول. دغه راز افغانستان کې د چین د پروژو د عملي کولو، د استخراجاتو او نورو داسې پروژو په برخه کې کار کوي. چین دغه راز له افغانستان سره د $1 میلیون مرستې اعلان کړی دی او د $5 میلیونه په ارزښت یې د خوراکي او روغتیایي توکو مرستې ژمنه هم کړې ده. په غونډه کې د چین هیواد د بهرنیو چارو وزیر او د اسلامي امارت بهرنیو چارو وزیر ترمنځ پریکړه وشوه چې 3 ګونې کمیټه به جوړیږي. باید یادونه وکړو چې چین هیواد له خوا نه د افغانانو سره بالفعل د $1 میلیون مرسته وشوه او د دې ترڅنګ د $5 میلیونو د برخه کې د خوراکي توکو، ادویجاتو او نورو مواردو برخه کې هم کومکونه اعلان شول. د چین د بهرنیو چارو وزیر د رئیس الوزرا له مرستیال ملا برادر سره په دوحه کې کتلې دي. وانګ ویلي چې په وروستیو 2 میاشتو کې د نوي حکومت پر راتګ سره د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ښه شوې دي او د لا پراختیا په حال کې دي. دغه راز ملا برادر ویلي چې چین تل له افغانستان سره په سخت وخت کې همکاري کړې ده. هغه ډاډ ورکړی چې له ټولې نړۍ سره د سالمو او ګټورو اړیکو ملاتړي دي او په دې برخه کې به خپلې هڅې کوي. دغه راز په دوحه کې د چین او قطر استازو له لورې له افغانستان سره پر بشري مرستو ټینګار شوی دی. د چین او قطر استازو له نړیوالې ټولنې څخه غوښتنه کړې ده چې په افغانستان کې د بشري ناورین مخنیوی وکړي. د یادونې وړ ده چې د افغان حکومت د چارواکو دوحې ته سفر نن پای ته رسیږي. یاد سفر په کور دننه او بهر د افغانستان د اړیکو څارونکو ګټور او له لاسته راوړنو ډک بللی دی.